بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. सूरत बकरा द्वेम सिपारा 143 नंबर आयत. वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ. दे आयात के द पैगंबर अलैहिस्सलाम द उम्मत द फजीलत बयान दे. संग चे स्तासो क़िबला बैतुल्लाह दा او دا د ابراهیم علیہ السلام قبله دا او د ټولو نه افضل دا. نو دقه رنګ من تاسو د ټولو امتونو نه افضل او ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو نه کامل او افضل ترین جوړ کړی دی. څنګه چې قبلم د ټولو نه افضل ده، پیغمبرم د ټولو نه افضل دی، نو دقه شانت تاسو هم افضل یې. دا امت بہترین او افضل ترین امت تے. نور آیاتونو کے کنتم خیر امت لفظ راغلی دی. دے دا پارا چے دا دے فضیلت او کمال دا وجنا تاسو دا طول امتونو پا مقابلہ کے مقبول الشہادت گواہ جوڑ شے. او پیغمبر علیہ السلام ستاسو پا عدالت او صداقت گواہی ورکی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا هم دارنگی منگر زولی تاسو امتا وسطا یو بہترین امت لتکونو شہداء علی الناس دے دا پارا چشے تاسو گواہان علی الناس پنور خلقو پنور امتنو ویکون الرسول علیکم شہیدا او شدا پیغمبر علیہ السلام پتا سو باندے گواہ. دا قیامت پر از باندے دا پخوانو امتونو کافران دا خپلو پیغمبرانو دا دعوے تکذیب بکی او دا سے بوئی چھ منگ تا پا دنیا کے ہیچ چاہم ہدایت نہ دے کرے.
د نورو پیغمبرانو د زمانه کافران چې ایمان نه دی راوړی د قیامت پر ورځ به الله ته وایي یا الله دې پیغمبرانو موږ ته هیڅ حق نه دی بیان کړی یو حکم هم ستا موږ ته ویلی نه دی کنی موږ څه دونه ناپوهه خو نو چې موږ به نه منو دوی راته ویلي نه دي او موږ د ځانه پوهېدو نه موږ ته هیڅ تبلیغ نه دی شوی پیغمبرانو نه به تپوس وشي چې تاسو تبلیغ کړی نو هر پیغمبر وی یا الله ما خو ستا حکم رسول دی تبلیغ می کړی دی نو دا امتیان به ورته وي چې د چا مخکې م راته تبلیغ کړی دی دا د خدای حکم او پیغام هم راته د چا مخکې راوړی دی څه ګواه د سره شته نو دغه پیغمبران به وي چې او موږ سره ګواه شته د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم امتیان زمن گوا دي نو د پیغمبر علیه السلام دا امتیان به حاضر کړي شي او دوی به شهادت وکړي چې یا الله د هر یو پیغمبر په خپل زمانه کې ستا پیغام خپل قوم ته رسول دی نو دغه امتونه دوی به جرح وکي یا الله د پیغمبر علیه السلام دا امتیان دغه وخت کې موجود نو پیدا نو دوی په موږ شهادت څنګه کوي دوی خو پیدا نو دوی په موږ شهادت کوي لکه دا امت د نوح علیه السلام په قوم باندې شهادت وکي د نوح علیه السلام د پاره شهادت وکي چې نوح علیه السلام خو 900 کال د خپل قوم ته وعظ او نصیحت کړو نو د نوح علیہ السلام قوم وی خدای دوی کمزیو دوی خو لا پیدام نو گواه خو هغه کس وي چې د حالاتو نه پوره خبري په خپل سترګې لیدلي نو دې امت نه به تپوس وکړي شي د پیغمبر علیہ السلام د امت نه چې تاسو دا شهادت څنګه کوي تاسو هغه وخت کې وي نو دوی ورته وایي چې د شهادت د پاره علم قطعي او یقیني کافی دی شهادت د پاره علم قطعي او یقیني کافی دی یو شاهد چې مشاهده کړي په خپل سترګو یو معامله لیدلی وي نو د علم یقیني او علم قطعي ته حاصل وي نو د په عدالت کې ادریږي او شهادت کوي خپل چشمدید واقعات بیان کی دا د علم یقینی او علم قطعی وی زمن پیغمبر علیہ السلام چې موږ ته تشریف راوړی دی او کم خبره د الله د طرف نه موږ ته راکړی دی هغه خبر باندې زمن داسې یقین دی لکه چې په خپل سترګو م لیدلی وي په خپل سترګو کې د غلطۍ امکان شته خو د پیغمبر علیہ السلام نه اورېدلی شوي خبرو کې د غلطۍ امکان ذره بر نشته دی چې موږ ته پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته وعظ نصیحت کړی دی داسې نورو پیغمبرانو خپل قومونو ته وعظ او نصیحت کړی د الله پیغام رسول دا داسې دي لکه چې موږ هغه وخت کې موجودو او زموږ په مخ کې پیغمبرانو بیان کو قوم کې چا منل او چا نه منل نو دینا پس پیغمبر علیہ السلام با شهادت اکیا اللہ زما امتیان رشتیا وی پا حق باندے شهادت کردی نو دے دے کہ دے امت بہتر والے معلوم شو گواہ ہر سو کی دی نشی کہ پلار کسا کے سڑے را روانی دے خوارا شهادتو کا معتبر قابل اعتماد بنده بگوره هغه به شهادت کوي هر څوک شهادت نشي کولی نو دا امت قابل اعتماد دی د الله په نسبت دی معتبر دی دی امت له الله فضیلت ورکو دے کہ امتا وسطا امت وسط یعنی معتدل درمیانہ امت لقب دی امت تا ملو دی
د دې وجنه دا لقب ملو دی چې دا امت د عقایدو، اعمالو او اخلاقو په اعتبار باندې معتدل دی، نه پکې کمی دی نه پکې زیاتی. یهودیان د پیغمبرانو بی ادبی کې مبتلا دي، حق کې کمی کوي، د پیغمبرانو خیال ساتي نه. عیسایان په ادب کې دومره مخکې شوي دي، دومره زیاتې کړې دي چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی او خدای وایي. د پیغمبر علیه السلام امت نه د چا حق کې کمی کوي او نه پکې زیاتې کوي، نه د پیغمبرانو بے ادبی کوي او نه پیغمبران د خدای درجې ته رسي. نو دیتا اعتدال وی، دیتا توسط وی، او دا توسط او اعتدال پا اجماع دا امت سره دا اعلا درجه دا کمال دا. دا دی وجنا دا وسط معنا بہتر او غورا. لکه بل آیات کی اللہ فرمائی کنتم خیر امت، تاسو بہترین امتی ہے. نو دق وجدا چې علماء کرامو د دې آیاتنا د پیغمبر علیہ السلام د امت اجماع اتفاق د حجت او شرعی دلیل ګرځولې دي. د دې امت اجماع نه قبلول د عدالت د صفتنا مخ اړول دي. د دې امت الله صفت کړی دی، دیته معتدل امت ویلی دی، دیته بهترین امت ویلی دی. کم خلق چې د دې امت اجماع نه مني هغه د دې آیات نه مخ اړي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې دا امت محمدیه د پیغمبر علیہ السلام امت د وسط او بهتر ګرځول شوی دی. د دې دا معنا ده چې دا امت د انبیاو او د اولیاو په منځ کې دی. دا امت د اولیاو او د انبیاو په منځ کې دی، یعنی د پیغمبرانو نه کته درجه والا دی، د عام ولیانو نه اوچته درجه والا دی. و دې کې دا کنتم خیر امت و دا جعلناکم امتا وسطا، دا خطاب چاته دی؟ علمانی مخاطب د دې صحابه کرام دی. نو د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې دا صحابه کرام مقام د پیغمبرانو د مقام نه لاندې دی او د ټولو اولیاءو نه اوچت. یا تمام دنیا اولیاء کرام چې راجمه کې نو د یو صحابي درجه ته نه رسي. صحابي له الله اوچته درجه ورکړې ده. نو صحابي د پیغمبرانو نه پس د تمام دنیا د اولیاء کرامو نه اوچت دي. دا د وسط هغه معنا شوله. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، امدارنگ من گرزولی تاسو یو معتدل امت، یو بہترین امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دے دا پارا چی شے تاسو گواہان عَلَى النَّاسِ پنور خلقو، پنور امتنو گواشے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، او دا پیغمبر علیہ السلام پتاسو باندے گواشی چې د خپل امت صفائی بیان کی چې الله زما امت رښتیا ویلي دي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. د دې آیات مطلب دا دی چې اصل قبله هم ستاسو قبله بیت الله،
چې د ابراهیم علیه السلام د وخت نه را روانه ده او د څو ورځو دپاره بیت المقدس قبله مقرر شوله. اصل قبله ستاسو بیت الله ده، څو ورځو دپاره بیت المقدس مقرر شو. نو دا څو ورځو دپاره بدلیدل دا یو امتحان دی چې څوک تابعدارۍ باندې قائم پاتې کیږي او څوک واپس کیږي. کم خلق چې قائم پاتې شو دا غوی لویه درجه ده، یعنی د کعبې په ځای بیت المقدس چې مقرر شوه په دې کې د قریشي مسلمانانو امتحان مقصد دی. قریشي مسلمانان چې څوک د پیغمبر علیه السلام رښتینی تابعدار دی چې د کومې قبلې طرف ته ورته د منځ کولو حکم ملاویږي هغې ته منځ کوي، او څوک دی چې د قومي غیرت خیال ساتي او د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې قومي فخر له ترجیح ورکوي. قریشو به د کعبې تعظیم باندې فخر کو. قریش مکه هغوی به د بیت الله په تعظیم باندې فخر کو او د ابراهیم علیه السلام د دې قبلې په ګوانډګیرت باندې به فخر کو، د دې کعبې په خدمت باندې به فخر کو. د بیت المقدس نه به قریشانو په دې نفرت کو چې دا د بنی اسرائیلو قبله ده، د بنو اسماعیلو قبله نه ده. نو الله پاک د دې قومي غیرت د امتحان د پاره د خانه کعبې په ځای یو څو ورځو له بیت المقدس طرف ته د مخ کولو حکم ورکو چې په دې کې د قریشي مسلمانانو امتحان وشي چې څنګه د خپل پلار نیکه قبله پرېږدي او که نه پرېږدي. نو قریشی مسلمانانو چې د الله حکم اومنه او بیت المقدس ته مخ که دوی په امتحان کې پاس شو، دوی کامیاب شو. پدې را نغله چې دا خو مې د پلار نیکه قبله وه، اوسه پورې خو زه د دې خادم وم او ما پې ناز کو. نو وی چې الله وی دې بل اړخ ته مخ که بل اړخ ته مخ که. نو دوی امتحان کې کامیاب شو. نو د قریشی مسلمانانو امتحانو او بل طرف ته په دې قبله بدلیدو کې د هغه خلکو امتحان دی چې ابتدا کې يهوديانو بیا مسلمانان شو، بیت المقدس ته مخ کو، اوس وته الله وی بیت الله ته مخ کا. نو بیت المقدس نه واپس بیت الله طرف ته په منځ کې مخ کولو کې د هغه مسلمانانو امتحان هم مقصود دی چې د يهودیت نه اسلام ته راغلي. دیتم په خپل قبله باندې ډېر فخر او ناز حاصلو. امتحان په هغه شي کې کیږي چې په نفس باندې ګران او بوج وي. نو کم شي چې په خپل د نفس خواهش وي په هغه کې څه امتحان او ازمایش نه وي. نو ځکه الله فرمایي چې بېشکه چې د بیت المقدس قبله کېدل دا ډېر ګرانو په عربو او قریشو باندې، او دغه رنګې د بیت المقدس نه بیت الله ته اوړېدل ګرانو په يهودي مسلمانانو باندې. مگر کوم خلقو ته چې الله هدایت کړی دی، توفیق یې ورکړی دی، په هغوی باندې هیڅ ګرانی نشته. ولې چې د اهل هدایت نظر همیشه په طاعت او تابعدارۍ باندې وي. کم وخت چې ورته څه حکم کیږي د هغې منل کوي، کم طرف ته چې د مخ اړولو حکم کیږي هغه طرف ته مخ اړئ. هغوی د خدای او د رسول د حکم په مقابله کې خپل قومي غیرت او فخر او ناز قربانی کوي. نو په دې کې د قریشي مسلمانانو امتحان مشو او يهودي مسلمانانو امتحان شو. وما جعلنا القبلة التي نو مقرر کړي منګه هغه قبله كنت عليها چې تو ته مخ کوونکې وي بیت الله الا لنعلم مگر دې د پاره چې منګه معلوم کو من يتبع الرسول
چې هغه څوک چې تابعداري کوي جدای کو من د هغه چا نه ینقلب علی عقبیه چې هغه په پوندو باندې اوړي الا لنعلم الله ته خو ارس معلوم دی نو الا لنعلم چې من معلوم کو د دې مطلب دا دی چې منګه خلکو ته معلوم کو الله وی ما ته خو معلوم دی خو خلکو ته معلوموم جدا جدا کو او خلکو ته وخیو چې څوک د الله د حکم تابعداري کوي او څوک د خپل خواهشاتو او د قومي روایاتو تابعداري کوي ځکه چې ډېر ځله ډېر خلک د مسلمانۍ دعویدار وي د خدای او د رسول د هر حکم منلو اوچتی اوچتی دعوی کوي خو چې کله څه خبره د خواهش او قومي روایاتو خلاف راشي نو بیا په هغه ځای کې د خپل قومي روایاتو په سیلاب کې داسې لوشي چې خدای او د خدای رسول په ځای پاتې شي بعض خلکو په مسلمانانو باندې دا اعتراض کو چې پیغمبر علیہ السلام 14 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کو اوس بیت الله شریف ته مونځ شروع کو او دا وایي چې اصل کعبه دا ده نو تر اوسه پورې چې دا مونځونه شوي دي د دغه مونځونه به څه حیثیت وي او کم کسان چې وفات شوي دي او بیت الله طرف ته ورته مونځ نصیب شوی نه دی د هغوی د مونځونو څه حیثیت دی دا به د خدای په نزد قبول وي که نه نو د دې سوالونو او اعتراضونو اثر په بعضې مسلمانانو باندې طبعي طور باندې کېده بعضې صحابه کرامو خپل تردد ښکاره کړ نو جواب کې الله پاک وفرمایل چې الله د چا ایمان نه ضایع کوي الله د چا نیک عملونه نه ضایع کوي خو چې د الله په حکم باندې کړي وي نو بیت المقدس طرف ته مونځ کول د مسلمانانو د خپل ځان نه عمل خو نو بلکې دا د الله په حکم چې پیغمبر علیه السلام ورته بیان کړو او دوی د الله پاک او د الله د رسول د حکم تابعداري کړې ده د دې مونځونه بالکل صحیح دي او ثواب پې ورکړی شوی دی ضایع او برباد نه دي ځکه چې الله په دې خپل مخلوق باندې بې حده مهربان دی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها نو مقرر کړي منګه هغه قبله چې ته هغه ته مخ کوونکې وي الا لنعلم مگر دې د پاره چې من خلکو ته معلومه کو او جدا کو من هغه څوک یتبع الرسول چې هغه تابعداري کوي د پیغمبر علیه السلام هغه جدا کو من د هغه چا نه ینقلب علی عقبیه چې هغه وګرځېږي په خپلو پوندو باندې په پوندو ګرځېدل واپس مرتد کېدل په پوندو باندې واپس کېدل په سکول کې چې به اسمبلی په خوا کېدله هغه اټینشن او سټنډرډیز به وي اوس خو الفاظ بدل شوي که نه وی به اباوټن ناباوټن بس وی پوندې به دې په ځمکه لګېدلې وي او تو به شي نه دا په پوندو تاوېدلو چې کوم اړخ ته به دې مخ و نو هلته به دې شا شوه مما ينقلب على عقبيه چې اوړي په پوندو یعنی اسلام ته مخو اوس اسلام ته شا شو کافر شو مرتد شو الا لنعلم مگر دې دپاره چې منګه ښکاره کو خلقو تخکاره کو من هغه څوک یتبع الرسول چې هغه تابعداري کوي د رسول علیه السلام ممن د هغه چانه ورته ښکاره کو ینقلب چې هغه اوړي علی عقبیه په پوندو باندې یعنې مرتد کیږي وان كانت لکبیرة او بېشکه دا تحویل د قبلې دا خبره ډېره ګرانه ده الا علی الذین هدى الله مگر ګرانه نه ده په هغې خلکو باندې چې الله ورته هدایت کړی دی بیت الله طرف ته را اوړېدل ګران کار دی د بیت المقدس نه بیت الله ته را اوړېدل
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً بِشَكَ دا خبر ډیره ګرانه ده الا مگر ګرانه نه ده علی الذین فاغ خلق باندې هدى الله چې الله ورته هدایت کړی دی وما كان الله ليضيع ایمانکم چا چې بیت المقدس ته منځونه کړي دی وفات شو او بیت الله طرف ته لا منځ نه کړي دا غوی منځونه څنګه دي دې کې ایمانکم ایمان نه مراد منځونه دي دا غوی منځونه څنګه دي ضایع شوی نه دي وما كان الله ندی الله پاک لیضیع ایمانکم چې ضایع کی ایمانون استاسو ضایع کی منځون استاسو ان الله بیشک الله پاک بالناس لرؤوف الرحیم په خلق باندې ډیر شفقت کوونکی او مهربان دی قد نرى تقلب وجهك في السماء په تحقیق سره موږ لیدو تقلب وجهك بار بار اړول د مخ مبارک ستا فی السماء اسمان طرف تا پیغمبر علیہ السلام اصلی قبله او دا اغي د کمالات سره مناسب قبله خانه کعبه وا د پیغمبر علیہ السلام اصلی قبله دا غوی د کمالات سره مناسب قبله خانه کعبه بیت الله او دا د ټولو قبلونه بهتره هم وا دا د ابراهیم علیہ السلام قبله وا چې هغه زمونږ د پیغمبر علیہ السلام نکړي او پیغمبر علیہ السلام په ملت ابراهیمی باندې را روان بل طرف ته یهودو دا پیغور بکاو چې دا پیغمبر په شریعت کې خو زمونږ مخالف دی او د ملت ابراهیمی د موافقت دعوه لرونکی دی بیا دې زمون قبله ته منځ کوي دا ولې کوي نو په کومه زمانه کې چې پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس طرف ته منځ کو نو پزړه کې به دا خواهش لره چې الله زما مخ بیت الله طرف ته واړول شي او ما ته دا حکم ملو شي چې بیت الله طرف ته مخ کا دا به پزړه کې یو تمنا وا پیغمبر علیہ السلام ته مخ کې نه دا معلومه وا چې بیت المقدس طرف ته په مانځه کې د مخ کولو حکم عارضی او د سورزو لپاره دی او بیت المقدس ته مخ کولو کې یو مقصد د یهودو ځان طرف ته الفت پیدا کول او نرمول مقصد د پیغمبر علیہ السلام په زړه مبارک کې به دا خبره تله راتله چې ما ته به کله د خدای پاک د طرف نه د بیت الله طرف ته د مخ کولو حکم ملو شي او د ډیره شوقه اسمان طرف ته به کتل چې وحی به کله راشي نو الله پاک د پیغمبر علیہ السلام دا خواهش په دې طریقه پوره کړ چې اول وسره د وعده په انداز خطاب وکړ چې اے پیغمبره ستا بیا بیا مخ ګرځول اسمان ته مونږ وینو نو دا د دې خبرې دلیل دی چې ستا شوق بیت الله طرف ته د مخ کولو زیات دی نو ستا دا شوق با پوره کیږي بیت الله ته به مخ راړی او بیا د وعده کولو نه پس حکم ورکړه چې اوس بیت الله ته مخ کا مسجد الحرام طرف ته اوس په دا طریقه باندې خبره کول خطاب کول دې کې ډېر خوند او مزه او خوږوالی دی ځکه چې کله یو انسان سره د هغه د خواهش مطابق د یو نعمت ورکولو وعده وشي او بیا د څه انتظار نه وروسته ورسره د هغې وعدې پوره کول وشي او نعمت ورکړي شي نو د دې قدر خوند او مزه ډېره زیاته محسوسوي په نسبت د دې چې ناڅاپه ولا نعمت ورکړي شي نو الله حکم ورکړ فول وجهك شطر المسجد الحرام پیغمبره
تخپل مقصد طرف د مسجد الحرام ته واړوه. دا خطاب یوازې پیغمبر علیه السلام ته وشو. اوس امتیان پاتې دي، هغوی ته خو حکم ونه شو، نو مستقل هغوی ته هم حکم وشو چې دا پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي چې دا حکم یوازې تا دپاره نه، بلکې کم کم ځای کې چې مؤمنان وي هغه ټولو مؤمنان ته حکم دی چې مسجد الحرام ته مخ ور واړوه. وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم، هر ځای کې چې نو د مسجد الحرام طرف ته مخ واړوي. او دا حکم چې نن اهل کتاب په دې باندې اعتراضونه کوي او پراپیګنډه ډېره زیاته کوي، دا دوی ته مخکې معلومه وه. د یهودو ته په خپلو کتابونو کې دا پیشنګویي ښه معلومه وه. تورات کې ویلو چې نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم د دوو قبلو خاوند دی. دا په تورات کې وو. دا یهودیان ولې اعتراض کوي؟ ولې دوی ته پته نه ده؟ یو ځل بیت المقدس ته مخ کړی دی او یو ځل بیت الله ته. د دوی اعتراض صرف د ضد او د تربګنۍ د وجې نه دی، بله وجه نشته دی. پیغمبر علیه السلام په انتظارو چې ما ته به حکم کیږي دا بیت المقدس په ځای باندې بیت الله طرف ته د مخ کړو. بخاری، مسلم او داسې نور معتبر کتابونه د احادیثو هغوی روایات را نقل کړي دي چې حکم نازل شو نو پیغمبر علیه السلام د مازیګر منځ بیت الله طرف ته وکړو. او بعض روایاتو کې راځي د مازیګر په ځای ماسپخین، چې د ماسپخین منځ پیغمبر علیه السلام بیت الله طرف ته وکړو، بیت المقدس یې پرېښود. بعض صحابه کرام چې دلته پیغمبر علیه السلام سره منځ وکړو نو بهر لاړل. نو بنو سلمہ قبیله د هغوی خلک په خپل مسجد کې بیت المقدس طرف ته منځ کو. نو دې صحابه کرامو چې پیغمبر علیه السلام سره منځ کړی دی بیت الله طرف ته، نو دوی په مانځه کې هغوی له آواز ورکړ چې د قبلې د بدلېدو حکم وشو بیت الله ته مخکې. من اوس د پیغمبر علیه السلام سره منځ وکړ بیت الله طرف ته. نو دغه خلک په مانځه کې چې بیت المقدس ته مخ و په مانځه کې را ووړېدل او بیت الله طرف ته مخ کو. نیم منځ بیت المقدس ته کړی دی او نیم منځ بیت الله طرف ته مخ کو. د دې یو سړي په خبره باندې دوی څنګه عمل وکړ په مانځه کې؟ مخکې نه پیغمبر علیه السلام هم پته مو چې د قبلې د بدلېدو حکم نن دی او که سبا دی را روان دی. پیغمبر علیه السلام پته مه دی او صحابه کرام هم پوه کړي چې نن دی او که سبا دی دا الله حکم را روان دی. نو دوی له بس یو اشاره کافي وه چې دقه د پیغمبر علیه السلام اوس منځ وکړه بیت الله طرف ته. نو دوی چې 2 رکعاته بیت المقدس ته کړو راتاو شو بیت الله ته مخ کو. نویله بنت مسلم پر روایت باندې دی چې دغه وخت کې زنانه چې رستو صفونو کې ولاړې وي او سړی مخ کې صفونو کې او دوی بیت الله ته مخ کول، نو دا صفونه وګرځول، سړی د ښځو ځای ته لاړل او ښځې د سړو ځای ته لاړلې. په مدینه منوره کې چې بیت المقدس ته مخکې نو شمال ته به مخکې، او چې بیت الله ته مخکې نو جنوب ته به مخکې. نو چې امام بیت المقدس طرف ته مخ کړو نو هغه شمال طرف ته مخکې ولاړ دی، شاته پسې سړي ولاړ دي، سړو پسې شاته جنوب اړخ ته ښځې ولاړې دي. اوس چې کله د قبلې د بدلېدو حکم راغی نو د جنوب طرف ته امام راغی، دلته ودرېد، جنوب ته مخ کړ او دا زنانه لاړې شمال طرف ته، نو صف بالکل شا پشا شو.
صفونه د ښځو وروستي طرف ته لاړل او وروستي طرف ته دا سړي رالل هغه مخکې شو. بنو سلمه قبیله خو د ماسپخین یا د مازیګر په مانځه کې د قبلې نه بدلېدو نه خبر شو، نو مانځه کې راته شو، خو دا خبر مسجد قباء ته سبا سحر ورسېده. د سحر په مانځه کې نو د مسجد قباء والا خلق د سحر په مانځه کې یو رکعت بیت المقدس ته کړی دی، دویم رکعت بیت الله ته کړی دی. په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې خلق منځونه کوي او د هغې نه پس بیا مسجد قبلتین لورځي. نو مسجد قبلتین داسې جماعت دی چې په هغې کې د دواړو قبلو نښه وه. اوس هغه نښې هم ګډې وډې کړي دي، د محرابونو نښې به وې، اوس هغه ګډې وډې شوي دي. البته آیاتونه لیکلي دي، دا آیاتونه د قبلې د بدلېدو مسجد قبلتین کې لیکلي دي او بیا د عربۍ نه په نورو ژبو کې ترجمې هم شته. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. وَكَذَلِكَ دارنګي څنګه چې بهترینه قبلم درکړې ده، دقرنګي جعلناكم أمة وسطا، من ګرځولې مقرر کړم یې تاسو یو درمیانه امت، لتكونوا شهداء على الناس، دې دپاره چې شئ تاسو گواهان على الناس په نورو امتونو په نورو خلکو، ويكون الرسول عليكم شهيدا، او شدا پیغمبر علیہ السلام پتا سو باندې گوا. وما جعلنا القبلة التي من نو مقرر کړي هغه قبله كنت عليها چې تاغه ته مخ کوون کوي، الا لنعلم مگر دې د پاره چې منګه خلکو ته معلوم کو جدا کو من هغه څوک يتبع الرسول چې تابعداري کوي د پیغمبر علیہ السلام، ممن دا هغه چانه ينقلبو چې هغه اوړي علی عاقبه په پوند خپل باندې مرتد کیږي. وان كانت لكبيرة، بشک دا خبر ډیره ګرانه وا، الا على الذين مگر په هغه خلکو ګرانه نه ده هدى الله چې الله ورته هدایت کړی دی. وما كان الله ندی الله پاک ليضيع ایمانکم چې ضایع کی ایمانون استاسو، ضایع کی منځون استاسو. ان الله بشک الله پاک بالناس پټولو خلقو باندې لرؤوف الرحیم، شفقت کون کے مہربان دے. قد نرا تقلب وجهک، پتحقیق سر منگلی دو، قد نرا پتحقیق سر منگوینو تقلب وجهک، بار بار اڑول دا مخ مبارک ستا فی السماء اسمان طرف تا، دا وحی پا انتظار کی. فلنولی انکا پس منگ با اگرزو تالرا قبلتا ترضاها، اغی قبلی تا چی تا پی رضا کیگی، مخ کی وعدو شو چی وابا دیلو دا غی قبلی تا. بیا حکم راغی فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس والا و مخ مبارک پل شطر المسجد الحرام، طرف دا مسجد الحرام تا. وحیث ما کنتم، ہر زے کچیے تاسو اے امت دا پیغمبر علیہ السلام، فولو وجوہکم، پس اگر زوے تاسو خپل مخونا شطرہو، طرف دا مسجد الحرام تا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، او بیشک اغا خلق چی کتاب و تورکلی شوی دی، یہود نسوارا، لَيَعْلَمُونَ غوی پویگی انہو الحق من ربهم، چی بیشک دا پیغمبر علیہ السلام حق دی، پا حق پیغمبر دی، من ربهم دا دوی دا رب دا طرفنا. وما اللہ بغافل، او ندی اللہ پاکنا خبر عما دا اغسنا یعملون، چی دوی کم عمل کئی. دوی پیغمبر علیہ السلام پیجنی،
او خې پیجنی دا سے پیجنی لکه خپل زامن چې پیجنی نو الله پاک تشبیه ورکړه چې دوی دا پیغمبر علیہ السلام دا سے پیجنی لکه خپل زامن چې پیجنی نو دا خپل ځان یې ولې یاد نکړه وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ او بیشک هغه خلق چې کتاب ورته ورکړی شوی دی لَيَعْلَمُونَ پویږي په دې باندې أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ چې دا بدلېدل د قبلې حق دی د دوی د رب د طرف نه وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ او نه دی الله پاک نا خبر عما د هغه څه نه یعملون چې دوی عمل کوي وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ او کچره تراتګو کې دی خلکو ته هغه خلکو ته چې کتاب ورته ورکړی شوی دی بكل آیتن په هر قسمه نشانی سره ما تبعوا قبلتک نو دوی ستا تابعداري نه کوي وما انت بتابع قبلتهم او نه ته د دوی د قبله تابعداري کوونکې وما بعضهم بتابع قبلة بعض او ندی دوی بعضی تابع د قبله د بعضی ولئن اتبعت اهواءهم کچرت تابعداریو کې د خواهشاتو د دوی من بعد ما جاءك من العلم رستو د دینه چې راشي تا ته علم وحدر تراشي انك اذا لمن الظالمين بشکت بیا د بے انصاف خلق نشي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين